أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ أخذنا ميثاقكم او هر کله چې واغستل مونږه ستاسو نه وعده مضبوطه ورفعنا او چوتم کړلو فوقکم الطور ستاسو د فاسه غر د طور خذو او مې چې والی یا ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې درکړه مونږ تاسو ته بقوت فقوت سره واسمعوا او واورئ قالوا ویلدوی سمعنا اور مونگا وعصینا او نافرمانی کو مونگا واشربوا او وسکا ولیشو فی قلوبهم العجلة پزلون د دوی کی محبت دسخی بکفرهم په وجه د کفر د دوی قل وتوایا بئس ما یأمرکم ډیر بد دی چې تاسو ته حکم کیږي به فهغه سرا ایمانکم ایمانون استاسو ان کنتم مؤمنین کچریای تاسو مؤمنان الله رب العالمین د دوی د دعوی په بدل کې وز دوی ته خبرې چې دین او هغه کوي او د هغه نه یو خبره وته دا هم کوي چې تاسو هغه خلق کوي چې د مخکې آیات کې ویل شو چې تاسو د سخی عبادت کړی دی نو موږ دا ویلو چې الله مخکې هم دا ذکر کړیو او اوس دلته بیا ذکر کړه نو دغه شان دا دویمه کومه خبره چې دا نو دا هم مخکې الله رب العالمین ذکر کړی و چې الله د دوی د پاسه غر د تور راچوت کړی او دلته الله رب العالمین بیا ذکر کوي نو د الله رب العالمین حکمتونه ډېر زیات او په هر ځای کې یو ټکي بار بار ذکر کیږي نو بار بار پکې جدا جدا او نور حکمتونه او د نور وجنه چې دین هغه ذکر کیږي ال صرف د عهد ماتولو او دلته چې وسو د غر چو تولنو پدې کې د لوز ماتول هم دي او توحید پر خودل هم دي په شرک کې اخته کېدل چې دین هغه هم دي او د دوی هغه حقیقت چې دین هغه او وجه بیانې چې د صد وجه دوی په دې کار کې اخته شو نو اذا اخذنا ميثاقكم الله رب العالمین وتیادی چې کله موږ تاسو نه وعده واغستل مضبوطه او هغه په دې طریقه باندې واغستل چې ورفعنا فوقكم الطور تاسو د فاسم چت کو غر د طور کله چې دوی ته الله رب العالمین تورات ورکړلو او تورات دوی وکتلو د هغه اوامر او نواهی وکتل چې د الله رب العالمین دا د حکمونه دی په دې طریقه په دین باندې عمل کوي او دا د نواهی دی د دې خبرونه به تاسو منی کېږي نو دوی وی چې دا خو ډېر ګران کار دی دا به څنګه وشي مونږ کې به دا څنګه راشي نو کله چې دوی د دې خبرې نه انکار وکړو موسی علیه السلام ته دا خبره واپس کړل چې دا خو زموږ د پاره ګرانه ده او نه کېږي نو الله رب العالمین جبرئیل امین ته حکم وکړو هغه په د تور غر چوت کو او مخکې به دې کې تفصیل تیر شوی او ذهن تراولی چې اوس د تور نه دغه کوهی تور د مشهور مراد دی او کنه د دوی په جبه کې تور غر ته ویل کېږي نو کله چې دوی ته تورات میلاو شو نو نږدې دوی ته بل غر او بساغه غر په چوت شو چار یو وقو الله رب العالمین د دوی د پاسه غر د جبرئیل امین په ذریعہ باندې هغه چوت کو او د دوی د پاسه ونی وو د غری ولی چوت کو نو د یری ول کولو د پاره د هیبت خو دلو د پاره چې دوی ته د مرګ هغه یره چې دین هغه وریاد شي چې مرګ وته وریاد شي چې بس وسم مرګ دی نو الله رب العالمین وته یره او خودله او بیا د هغې نه بعد تی واده واغستل خذو والی ما اتیناکم هغه څه چې درکوي مونږه تاسو ته یعنی تورات په تورات کې چې کم حکمونه دي دا واخلئ او د سنه منه ده د دینه منه شي لکه قرآن مجید کې الله د پیغمبر باره کې هم وایي چې تاسو ته د پیغمبر صدر کین نو تاتی واخلئ او چې د سنه منی کوي دا غینه منه شي او دلته مغه الفاظ دي چې خذو ما اتیناکم تاسو ته چې تورات کې صدر کړی شوی دا واخلئ او د سنه منی کړی شوی بس منی شي نو دا غستل دي خذو ما اتیناکم بقوه
او واخلی په قوت باندې یعنی په مضبوطیا سره مضبوطی ونیسئ د الله رب العالمین دا دین چې دا ټول په مضبوطیا سره نیولای چې دا په عمل کې راشي د مضبوطیا مقصد څه دی چې په عمل کې راشي د سینې چې ذهن کې به کله بکیږي کله بنه کیږي کله به یو شان کیږي کله بل شان نه چې الله رب العالمین د کوم خبرو حکم کړی دی په هغه طریقې په مضبوطیا سره والی او عملی کوي بیا دویم وای واسمعوا او واورئ نو وس دا خذو او واسمعوا چې دی د دوانه په یو معنی باندې یا لکه خذو والی نو والی که پښتو کې مونږ ووایو نو والی خو عمل نه دی کنه او واسمعوا واورئ نو واورئ هم عمل نه دی خو دا دوانه خبرې چې دی دا والی او واسمعوا واورئ دا دوانه تقریبا یو معنی چې دی هغه تی مراد ده او الفاظ بدل لی نو الله رب العالمین ولې دی وی خبرې د پاره دوا الفاظ راوړو دو ځلې وی نو یو خبره پدې کې دادا چې دا د تاکید د پاره و دا خبره د تاکید د پاره چې ډیر تاکید پی وشي چې ګوره دا کتاب والی کلک او مضبوطی والی او دویمه خبره دادا چې واسمعوا معنی دا راځي چې واورئ نو اکثر پښتو کې مونږ مثال وایو د پلان کې ډیر اوریدونکو سړی دی د پلان کې د بچو کې موي پلان کې بچي مې ډیر اوریدونکو دی نو اوریدونکو څه مقصد ولی دا نور نه اوري دا کانه دی د دې دا مقصد نه بلکې د اوریدونکو مقصد دی چې وایوري او عمل پی وکینو د واسمعوا معنی چې د پدې کې یو تاکید دی او دویم واسمعوا د دې سره چې ګوره دا واورئ خود دسی واورئ چې عملنی واورئ دا سیس په عمل کې راولئ تدبر پکې وکئ طاعت الله رب العالمین اختیار کوي چې دا کم کتاب درکړې شو دا مواغستونو دا دسی په عمل کې راولئ او تدبر او فکر او طاعت او دا څومره خبرې چې پکې راضی نو د واسمعوا معنی دا صرف اوریدل خالصتا تی ندی مراد قالو نو اوی دی سمعنا واوریدل مونږه وعصینا او نمنو یا نافرمانی کو مونږه نو ګوره سمعنا چې دا په سمانه شولا دا اوریدلو نو اوریدلو کې معنی د صبرتای د منلو یعنی مونږه ومنلا دلته کې هغه الفاظ دا دي چې سمعنا وعصینا وزدلته یو خبره دا جوړیږي چې کله دوی دا خبره وکړل چې سمعنا نو دا خدا معنی شول مخکې تفصیل ذکر شو جواب منلا او عمل پکو او الله رب العالمین په غر چوت کړه نو چې دوی سمعنا کله وینو دا معنی خو ټیک شو او کدا عصینا وعصینا ورسره شنو دا معنی خو بیا د دوی د سزا حقدار دي د سزا نه ولی بچو پکار خدا د چې غر په چوت شوی دی په دې ټیم کې دوی وای سمعنا وعصینا نو پکار د چې دا غر په راغورځیدل او د سزا ورکړی شوی نو په دې ځکه اوسو توجیهات مفسرینو ذکر کړی دي یوې دا ذکر کړی چې سمعنا وعصینا د سمعنا د دوی د مشرانو الفاظو کم چې بدغه ځکه د غر نه لاندې دینو دوی سوې چې بالکل مونږ واورېدل او منوي دا خبره عمل په وس کوو خو کشرانو ورسته وې چې وعصینا غره مونږ ته جوړو نه یو یا دویمه خبره پکې دا چې سمعنا وعصینا دوی په خله باندې دا الفاظ وې مونږه واوریدل او ومنل کوي خو عصینا پزله کې د ځان سره وجه ګورې نافرمانی کو جوړ ورته نه یو دا کار زموږ د کولو نه دی یا مشکل له نو د عصینا مراد دا چې دا د دوی د زله خبره ده یا دریم خبره پکې دام کوي چې په دې ټیم کې چې کم کسان د غر لاندې نو په دې کې ډیرو مشرانو دا وې چې سمعنا یعنی دوی دوه ډلې شو دریم قول پکې دا دی نو دوی د سی وې چې مونږه واوریدل او منو یو ډله پکې دي چې واوریدل ومنو نه یعنی دا زمونږ د وس خبره نه ده چې مونږ دې په دې باندې عمل وکړو او سلورمه خبره چې د سې چې وای چې د دې دوانو زمانه چې دینو دا بدل لا سمعنا وعصینا الله دلته یو ذکر دی خو د دې دوانو زمانه څه هغه بدل لا په کم ټیم کې چې غرب برونو دی وی سمعنا مونږ مرل یری په ټیم کې خلک کار سمني ورسته چې دینو به په عمل کې چې دوی الټه شولا او دا خبره بدل کړل او د دې لپاره په دلیل کې مخ کې چې کوم آیاتونه تیر شونو پاغي کې الله ویلو ثم تولیتم بعد ذلك رسته د دینه بیا تاسو واوړې نو د دې زین هغه وای چې سمعنا چې د حق زمانه و چې دوی واده وکړل او وعصینا چې دا تولیتم د چې رسته د دوی د اختیدل په اوله کې منلې دی بیا تی اختیدل دا خبره راجه هم ښکاری او د قران د ظاهر سره هم ډیره زیاته لګي چې یعنی دوی په ټیم باندې دا خبره کړې ده خو په عمل کې بیا نه دراوستي نو مونږ ته داسې یو فائدہ دار اوتره چې سمعنا کسړې وای دا هر څه ټول دین زمنم خو عملی کوي نه نو دا عملی کول نه چې دا څه شي دا وعصینا دی په خله دی وای کوم خو په عمل کې چې دی هغه سيزي نشته دی واشربوا في قلوبهم العجله دا کار ولې دوی د سی وکړو نو الله رب العالمین وجه ذکر کوي واشربوا في قلوبهم العجله او وسک ولې شو په زلون د دوی بکی
محبت د سخی دا محبت دلته په الفاظو کې نشته خو سخی خو نس کولې کېږي کنه سخی سکلې کېږي سخی نس کولې کېږي نو د سخی محبت چې دی هغه سکولې شوی دی وسو و اشربو یو خبره ده چې د دې فاعل مجهول ذکر شو نو فاعل لدی اصل فاعل الله رب العالمین دی خو اسباب دي ډیر دي اسباب سامری هم دی اسباب شیاطین الجن د پیریانو دا کم غټ شیطانان چې دا هم دی په انسانانو کې هم مشران او کم خلق چې غلطی ته دعوت چلی دای هم دی نو ځکه الله رب العالمین دا مجهول ذکر کو چې و اشربو خو اصل فاعلی الله رب العالمین دی فی قلوبهم العجله فزلون د دوی کې محبت د سخی نو یو په دې کې خبره ده چې چا کله یو ځل شرک وکړو او د دینه کلکه توبه ونه ایستل نازله کې خبره پرتی لکه زمونږ په بعضی رسمونه رواجونه بدعات هغه مونږ او تاسو کړي او هغه په معاشره کې او نن پر رواج کې نشته نو نن خلک نه کوي خو په ځلونو کې ژوند دي کوشش کوي چې کله به دې مکمل او چې واپس په دې بدعت باندې مونږ ورمنډه کوو نو دې زینه پته لګي چې کله سړی دې ګناه وکي او کله توبه ونه وباسي نو دې واپس دې بیا موخه ګوري چې کله به ورمنډه کوو نو دوی هم هغه کار وکړو چې دوی اصل کې د سخی عبادت یو وخت کړی دی کله توبه نه ده کړې نو هغه محبت ورسکولې شوی دی و اشربو اشراب چې کم دی د دې ډېری معنی کېږي مفسرینو یو معنی دا کړی ده چې هغه د عرب د فصاحت سره لګي او فصاحه ذکر کړی ده هغه دا ده چې اشراب هغه اوبو ته وایي چې ځمکه کله خو بشي او مړش او دې ته جوړ شي چې په دې کې ګیاګانې راوځي یعنی وبشوله او داسې وبشول چې مړش ولا او غیا ته جوړ شي لکه مونږ او تاسو چې فصل کړو دا غینه مخ کې وبور کو کنه ولکه وتر شول نو خو وبور کول نو دا د سخیدا محبت زلته دومره کو شوی دی چې د دې د وجې نه پکې هغه د نور غلطۍ او نور خبرې پکې دا غیاګانې دي چې دا پکې راوتی دي یا دویمه معنی دا کېږي د شراب چې کله دا نشئی سیزونه لکه شراب او د هغې نور قسمونه دا چې سړی وسکي نو دا د سړی عقل چې دی هغه باطلی او بیا سړی د خپل رشتو تدارک چې دی هغه نشي کولی پہچان نشي کولی خپل رشتې ته هم ماتې شي ډېر بد حالت ته ورسي نو دا سخي دا محبت په دوی داسې کولی شوی لکه د نشې چې دوی عقل خراب کړی نو اوس دوی ته پته نه لګي د دین او بېدینۍ پته ورته نه لګي بالکل دا خبره چې دی هغه ته خطا شوي ده نو دا د دې هغه محبت ته په اصل کې اوبه نه دي واشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم بوجه د کفر د دوی نه د انکار د دوی نه الله رب العالمین دوی ته دا سزا ورکړل لکه زړه کې اوس دا اعتراض راشي چې کله الله د دوی باندې د سخي دا محبت سکلی نو بیا پې ګناهګار ولیدي نو بکفرهم د وجه د کفر او د انکار د دوی نه که دوی انکار نه وی کړی نو الله رب العالمین خو رحیم رب دی ولې به ورسره داسې کار کولی قل بئس ما یأمرکم وی پیغمبره ورته ووایه بئس ما یأمرکم ډېر بد دی هغه چې تاسو ته حکم کېږي به په هغې سره ایمانکم ایمانونه ستاسو یعنی وای دا خو تاسو ته د ایمان ډېر بد حکم کوي ډېر بد حکمونه درته کوي بد حکم مقصد څه دی دوی وایي زمونږ ایمان په تورات باندې دی نو په تورات کې کوم ځای کې دی ته د سخي عبادت وکړه تورات کې کوم ځای کې دی چې ته محمد رسول الله مه منه تورات کې کوم ځای کې دی چې عیسی علیه السلام مه منه تورات کې کوم ځای کې دی چې ته حق مسالې پټې کا او مسائل چې کوم دی هغه په لیکلو کې بدل کو په عمل کې هم بدل کنو یأمرکم به ایمانکم ډېر بد دی هغه څه چې تاسو ته ستاسو ایمان حکم کوي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی